السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. خاودسن چې په اماراتو کې دي او غواړي چې وطن ته لاړ شي او د دوی ویزې هم په نږدې راتلونکي کې ختمیږي، نو آخر هغه څه وکړي؟ نو که غواړئ چې د په اړه خپل ځانونه خبر کړئ نو ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. تیره ویډیو کې ما ویلي وي چې کم دوستان زما ویډیو ډاونلوډ کړي او په خپلو پاڼو کې خپره کړي، هغو باندې زه کاپي رایټ ریپورټ کوم. نو په دې کې ځینې کسانو دا سوچ هم کړی چې کم لینکونه دوی شیر کوي په میسنجر باندې، واتساپ باندې او ځینې په فیسبوک باندې شیر کوي، هغو هم دا سوچ کړی چې په دې کې موږ هم یو. نه، تاسو په هغې کې نه یئ. هغه دوستان چې د ویډیو لینکونه شیر کوي هغه بالکل شیر کوی شي، خو هغه څوک چې ویډیو ډاونلوډ کړي او بغیر د اجازې په خپلو پاڼو کې خپره کړي هغو ته اجازه نشته. الله دې وکړي چې تاسو اوس پوه شوي وئ. خرابه شو خپلو معلوماتو ته. هغه دوستان چې غواړي وطن ته لاړ شي او د دوی ویزو وخت په ختمېدو دی، او یا هغه څوک چاته چې وخت د کال اخره پورې اضافه کړی دی، هغه اخر څه وکړي؟ دوی وطن ته تللی شي او که نه؟ دا پوښتنه ما نه هم زیاته شوي، خو دې په اړه ما نن ګلف نیوز کې یو خبر واورېدو، نو ما سوچ وکړو زه تاسو سره هم شریک کړم. د دې حقیقت سره سره چې متحده عرب اماراتو اوسیدونکو ویزې د کال اخره پورې نوي شوي دي، خو که چیرې دوی د اماراتو څخه بهر ځي د دوی لپاره یو سپارښتنه ده شوي چې دوی د خپلې ویزې نوي کړي او بیا دې وطن ته لاړ شي. دا خبره د ګلف نیوز سره په مراکه کې په دوبۍ کې د استوګنې او بهرنۍ چار عمومي ریاست یا GDRFA ریاست ډایریکټر وکړه. د زیاته کړه چې هغه چاته چې د کال اخره پورې وخت اضافه شوی، یعنی د چا ویزې چې د مارچ اول څخه را په دې خوا ختم شوي، هغه واړو ته د کال اخره پورې وخت اضافه شوی دی. نو که دوی کې کوم څوک غواړي چې خپل وطن ته لاړ شي نو هغوی د خپلې ویزه نوي کړي. د زیاته کړه چې دلیل یې دا دی کله یو څوک چې د هیواد څخه بهر ځي او غواړي چې بیرته راشي، نو بل هیواد چې له خیر څخه تیریږي ممکن دوی ته اجازه ورنه کړي چې په الوتکه کې سپاره شي. کله چې د دوی ویزه چیک کړي او وګوري چې په دې کې وخت نشته، نو شاید دوی ته په الوتکه کې اجازه ورنه کړي چې بیرته امارات ته راشي. نو د دې له وجې کوم څوک چې غواړي اماراتو نه بهر لاړ شي، کم چاته چې ویزې د کال اخره پورې نوي شوي یا د دوی په ویزو کې کم وخت پاتې دی، نو هغوی د خپلې ویزې نوي کړي. او ورسره د زیاته کړه لکه بار بار موږ په تیرو ویډیوګانو کې هم د دې یادونه کړي چې هغه اوسیدونکي کم چاته چې په اتوماتیک ډول د کال اخره پورې وخت اضافه شوی بغیر د جریمې څخه، نو دوی د کال تر اخره پورې خوند ترې اخیستی شي. مطلب دا چې کال اخره پورې دوی ته کومه ستونزه نشته. خو هغه خلک چې غواړي د اماراتو نه بهر لاړ شي د رخصتۍ په خاطر یا کوم بل کار په خاطر، نو دوی وایي چې ما د خلکو ته سپارښتنه دا ده چې هغه څوک کم چا چې په ویزه کې وخت کم پاتې دی هغه د خپلې ویزه نوي کړي. ولې چې اماراتو څخه به دوی بهر لاړ شي، خو که چیرې دوی اماراتو ته بیرته راځي، شاید چې د کوم ایرپورټ نه دی راځي یا کوم الوتکه کې دوی راځي، شاید دته اجازه ورنه کړي واپس امارات ته د راتګ. کله هم د ایرپورټ مسؤلین چې د ویزه وګوري یا د الوتکې مسؤلین چې د ویزه وګوري، شاید دته د امارات ته واپس تلګ اجازه ورنه کړي. نو د دې په خاطر ما هغه واړو خلکو ته سپارښتنه دا ده چې د دوی ویزې ختمېدو ته نږدې دي یا دوی ته کال اخره پورې وخت اضافه شوی دی، کله هم چې د اماراتو څخه بهر ځي دوی د خپلې ویزې نوي کړي. دوستانو لکه څنګه چې ما په تیرو ویډیوګانو کې بار بار ویلي او اوس یو ځل بیا درته وایم، هغه چا د په اتوماتیک ډول د کال اخره پورې وخت اضافه کړی، کم چا چې ویزا د اول مارچ څخه را په دې خوا ختم شوي او یا ختم کیږي، که هغه د ویزټ ویزې ولئ که هغه اقامو ولئ، هغه واړو ته د کال اخره پورې وخت اضافه کړی. نو اوس که کوم څوک غواړي چې د اماراتو څخه خپل هیواد ته لاړ شي، هغو دپاره ښه خبره دا ده چې دوی خپلې ویزې نوي کړي او بیا د اماراتو څخه بهر خپل ملک ته لاړ شي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل تعقیبوئ. که چیرې تاسو دې چینل ته نوي دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ تر څو راتلونکي کې د قسم ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې ضرور کړئ. یو خبره دلته یادونه کوم چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دا معلومات ورسیږي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.